السلام علیکم د نور پیغام چینل ته خوش آمدید. د انسان دا جون ختمېدو والا دی او کم سیز سره چې د انسان جون ختمیږي هغې ته مرګ وایي. مرګ څه شی دی؟ مرګ د الله یو حکم دی، داسې حکم چې هغې سره د دنیا جون ختم شي. دنیا کې چې څومره څیزونه دي په هغې ټولو کې څه ناڅه خلک اختلاف کوي تر دې حده پورې چې د الله په ذات کې هم د خلکو اختلاف دی. قرآن څوک مني څوک یې نه مني، پیغمبران څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، اسمانونه څوک مني څوک یې نه مني، د آخرت ورځ، جنت، دوزخ، قبر، حساب کتاب څوک یې مني څوک یې نه مني. واحد مرګ هغه حقیقت دی چې دې کې د هیچا منکار نشته، نه پکې د چا اختلاف شته. که مسلمان دی که هغه کافر دی، که هوښیار دی او که قمقل دی، ټول مرګ مني. مرګ کې د چا اختلاف او انکار نشته. دومره خبره ده چې زمونږ په مرګ ایمان دی او د کافر په مرګ ایمان نشته. اوس ته به وایې چې ایمان څه ته وایي؟ چې مني یې خو د ایمان شو؟ نه، مونږ چې مرګ منو او د ایمان په شکل کې منو، د هغې دا مطلب دی چې مونږ وایو چې مرګ په خپله خوښه نه راځي، دا د الله په خوښه راځي. نور خلک داسې نه وایي. مونږ وایو د مرګ دپاره یو خاص وخت مقرر دی، یو نیټه مقرره ده. هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرګ به راځي. چې خاص وخت او نیټه نی راغلی د چا نسا نه وځي، نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه رستو کیدی شي. نور خلک داسې نه مني. هغې وي تبې مړ کو، د زړه اټیک مړ کو، کینسر مړ کو، زیړي مړ کو، ګولی مړ کو، اکسیډنټ مړ کو. مونږ وایو نه، دا اسباب دي، دا اسباب الله پیدا کړي دي. مرګ الله راولي او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو، مرګ هغه حقیقت دی چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی به د مرګ سکه کوي، خامخا به مري. دا د الله فیصله ده. او چې کله مرګ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، د هغې نه پس د قیامت په ورځ د دنیا د جون او د عمل حساب کتاب به تاسو سره کېږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم انسان چې د اور نه لرې شو، داسې عمل یې وکړه چې دی پې د اور نه ځان لرې کړي او جنت ته پې ځان داخل کړي، دا کامیاب دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا جون د دوکې سامان دی. سړی دوکه کوي. خیر دی مرګ رستو دی لایې مړه را کاږو به سره، دا خو لا زه ځوان یمه، دا خو لا زه بیمار نه یمه، ناجوړه نه یمه. د دنیا دا جون سړی په دوکه کې اچوي. حالانکه د دنیا دا جون الله وی ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دوکې سامان دی. ته به لګې کور به جوړی، ډس سا به دنه وخیږي، کور به دنه دقسې پاتې شي. ته به لګې منصوبه به جوړی او ځان له کارخانه به جوړی او ځان له یو بینک بیلنس به جوړی او بچو د پاره یو لوی شی دی په ذهن کې جوړ کړی دی. ټس چې مرګ به راشي هر څه به پاتې شي. لار کې به دنه سوځي، د شپې به سملي وده کېږي، به سار به پاسم که خیري، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. یو لیست ځان ته فهرست تیار کړی دی. ټک په هغه شپه کې دنه سوخېږي، سار باړو مړ پروت دی. داسې ده که نه ده؟ ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د دنیا سامان د دوکې سامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د دې مټونی وداسې ویړه قو. اے عبدالله ابن عمر، بخاری شریف کې حدیث دی، کن فی الدنیا کأنک غریب،
دنیا کې داسې ژوند تیر کړه لکه مسافر چې یو ځای کې دمه کوي یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې نو هغه هلته کې د وایي هغه مطلب دی چې هسې روان یم دا کټم پردی دی دا کوټه پردی د مسافر خو سرای کې اوسي دا سرای دا کټ پردی دی او د هوټل دا کمره پردی ده او دا صادر پردی دی دا بجلی پردر هغه په هغې خیال نه ساتي هغه خپل مقصد ته ایثار دی خپل مقصد کې لګیا دی د مسافر مقصد یې هلته چې دلته زه څه ته دی یم چې هغه خپل مقصد پوره کړم د کوټې غم کې نه د بسترې په غم کې نه پردی دی هر څه چې خپل مقصد یې پوره شي روان شي نو کن فی الدنیا کأنک غریب لکه ته مسافر او عابر السبیل بلکې داسې ځان که لکه په لاره چې سړی تیریږي مسافر خو بیا هم یو ځای کې د 10 ورځو 20 ورځو دمه کوي او چې په لاره تیریږي دا غاړو دمه نه وعد نفسك من اصحاب القبور ای عبدالله ابن عمر ځان د مقبرو والا نه وګڼه داسې ځان فرض که چې زه په مقبره کې مړی پروت یم رستو را باندې مرګ راځي که نه مقبرې له به ځي اوس نه ځان داسې فرض که لکه د مقبره کې پروت یم نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم دنیا سره څه کوي هغه دنیا مال سره څه کوي د مارونو مرګ یو حقیقت دی انکار تی نشتا خامخا راځي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې مرګ به مو لاندې کوي دا د چا وینا ده د الله مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغی خلاصېدی ته نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 2 څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي یو مرګ دی وی واقع یریږي خلک که نه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلق د ځان خلاصی نه غواړي څوک یې نه خوښوي خو نبی علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني غریبي ښه ده د آخرت حساب کتاب خو اساني کوي د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کیږي نه دې څوک بچ کیدی شي یو ښځه و د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چاوی چې د ما زوی مړ شو دقه یو زوی یو چې دا به څنګه جمدي شي چاوی یاره پلان کیږي چې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که زه دم درود دله وکړي دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د 7 کورو نه مال اوبه راوړه د 7 کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوي هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د 7 کورو نه به وراوړئ هغه 7 کوره چې هغې کې مړې نه شوي نو بیا به هغه اوبه دموم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي دا خو اسان علاج ورېږه 7 کوره نه چې د 20 نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کله خو مړې نه دي شوي ولې نه د ما نیکه خو مړو بل کور کله لاړ تاسو کله خو مړې نه دي شوي واپ دا بل زموږ پلار نه و مړ بل کور کله لاړه یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوي ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ بل کله لاړه تپوس کې تاسو کله خو مړې نه و شوي یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوي بل کور کله لاړه چې وګرځې ده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړي نیا به دې مړي که هغه ني د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړي د هغه ورور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچې مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی
مړی نه شوي او بس پوه شوم ښځه پوه شوه ای ګوره داسې کور چې دې پیدا نه کړه چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خبر کړي خو د دنیا نظام دې ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وی یو دی نه م راکاږي بل دی نه م بل دی نه م بل دی عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی و د انار دانې پکې پرتی وي یو کاسه ده د انار دانې پکې پرتی وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې م راغشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغشتی شي که د میان نه رالې هم راغشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه دی یو ګوټ ته راوچتې تا ته مشکل شته نشته داسې ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک ده دوی هغه ګوټ نه والا هغې نه والا هغې څه مشکل درته شته وی نشته دغسې ما ته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګې وباسې بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي دې سره څه چل کوي وی ما سره بلا فرشتي دي په لکونو فرشتي دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم دا خو یو نظام دی زما لیکن الله مال خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا 2 ګوتې ورته مخامخ کم د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره راښکې شم طاقت الله را کړی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي دې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوځي دی په دا کټ کې پروت دي 2 قسم انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې درته د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته یو بد څه ته نیک عمل انسان نه چې کله فرشته څه وباسي دا فرشتې ورله نیغ په نیغه نه راځي دی به ویریږي لرې ورته کیني لرې دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو څه چراغان دي بلفونه دي هغه ورو ورو رانږدې کېږي دی وایي چې یاره دا ستوري څنګه رانږدې کېږي دا چمک او دمک دا چراغان دا څه چل دی ورو ورو نږدې کېږي چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یریږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي دی ته محرومه کړي نو چې ځان کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي به دا ځان کدن کې ورته وښیي فرشتې ورته وایي مه یریږه دقه دوزخ
دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړو، دې له به نه ځې. نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښیي، وایي دقې له ور روانې. دې په دا زنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په زنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه، دغه اور نه په سترګو یې وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دی به په تلوارۍ کې به نه دی بیا په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني. ولې جنت یې ولیده، دوزخ یې ولید چې دا ستانه ختم، دغه جنت له به ځې. ولا هم یحزنون، هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپئ، زما مال دی، جیداد دی، دکان دی، پیسره دولت دی، دې پسې خلک خپئ. لا هم یحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ووینې ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې، دې خوشحالې چې خدای را ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا ته به د الله نه خوشحاله، الله وستا نه خوشحاله، مطمئن به، اطمینان کې به. راځه کنه الله لرې بوځمه. ارجعی الی ربک، چې یو نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه، رب ته را روان شه، دی به خوشحاله کې به نه خوشحاله. راضیة مرضیه، ته به هم خوشحاله، الله به هم درنه خوشحاله. او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغې کې دننه شه او جنت ته داخل شه، دی به دومره خوشحالۍ پرواز به کوي چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم، اله زر سو باسئ. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به تې سو باسي لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو څاڅکي وځي، نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي، دقه بسې د اعصاب تې وځي، هېڅ تکلیف په وته دی. او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي، د ملک الموت ډیوټي ختم، نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې، او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلا خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن، دا روح راوالي د هغه جنت په کفن کې ونغاړي، بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله، روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له یې ورکي، هغې یې بر اسمان ته روان کي. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي ځای په ځای خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي، یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې، نورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په مونږ دا خوشبویي ولګي. نور فرشتې وی یا الله د دې فلانکي دا روح خو په مونږ راولې، او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتې وی لکه د هغه فلانکي د فلانکي زوی حضرت فلانکي ښکلي نوم یې اخلي، هغه وفات شوی، دا خوشبویي خو د هغه ده، او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهدا و هغه جنت الفردوس ته ځي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته ځي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا سا ترې راکاږي. او څنګه ترې راکاږي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړه، دا یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خوري وي، او دا اونه ترې راکاږي، د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدې او راکاږي، مالوچ به لامدي نو سودي لمبه به نه کوي، او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راښکي شي، دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مساتي.
یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره او ده ته هم دواړه ځایونه وښیي وایي هغه جنت وستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو هغه دوزخ ته به وځې. دواړه ورته وښیي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې سا ترې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبویي تیزي نو په دې فضا کې دا فرشتې یادي دا څوک مړ د څښا بین تیزي وي دا هغه فلان کې د فلان کې وي چې په دنیا کې د کم څښا نوم په هغې یې یادوي خیرې ورته کوي وی خدایه تی تباه کې خدای یې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خوار چې که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بره اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسوي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه دی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به ورته کولو نشي دا هغه ځای نه راوغورځي لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي. یو ظالم بادشاه و د هغه نه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاه چې ډېر ظلمونه به یې کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده. دی ورته هسې غوسه شو ته څنګه رالې بې اجازه ته څنګه رالې او زما دومره نوکرانو نه څنګه دلته رالې. ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم د دې کور خو د انسان په شکل زه خو نه پېژنم ده وایي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي. یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي یو سا دی ده چې دا والې ختم. مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې شته بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق مې والی دی چې دا واپس کړم نه اسم نشته خیر و خلاص. وی نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو یو روي راځئ لږ الله ته وجاړو سوال وکړو د مقبرې ته ځو یو مړی دی که را جمدې شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځنکدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که داسې ده که نه چې لکه سال د امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو نو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی څه دی هغه خلکو ته چې لېږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځانکدن مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدې شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدې کړه چې مونږ ته ځنکدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه او یو جړق وشو یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بهر ووته دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی ته تپوس وکړه یاره وایي بس یو تپوس د نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وایي دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و
د دې مرګ ال راته ووایه وی 100 کاله مخکې رانه صوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځنکدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خولو کې ځنکدن تریخوالی پروت دی وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې د ستاسو په دعا را جمع دی کړمه اوس به بیا ځنکدن را باندې تېرېږي اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال وباسي چې ځنکدن را باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه مرګ ته څه ویلي دي حازم اللذات اکثرو ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمایي د مرګ ذکر ډیر زیات وکړئ بار بار د مرګ ذکر وکړئ مرګ څه شی دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند دا لذتونه ختم کړي دړې وړې کړي په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړې کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی دغه چې کم د مرګ خلک ویې لکه جنازې ټیم وله کېده څوک وایي سبا بیا خښونه نه وجود یې خرابېږي بیا ساتلی څوک هغه عزتمن پلار بیا څوک په خپل کور کې نشي ساتلی خوان ختم شو که نشي هغه مال لاړ به پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټري پاتې شوه ځمکه جیداد نوکران اجره هر څه پاتې شو نو مرګ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کولی حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی څونه خدمت یې کړی دی کور او بارې خدمت کړی د نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوږه او په نار او په تنده نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړی دی دا نه چې ګنې نو ډوډۍ به وي نو خدمت به کوم او جنۍ نه به کوم او د حضور پاک د احادیثو یې دونه خدمت کړی دی 15,000 او 340 احادیث ته دنه د پیغمبر علیه السلام نقل شیخ الحدیثو او د حضور پاک نږدې ملګری دی چې کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګیر چاپېره ناست دي نو دی جاړي او صحابو کې وجیب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی به ورته وی چې زمونږ به په پیغمبر علیه السلام ګورې سلام به یو هم ورته وي زما به په نبي علیه السلام سلام به بل هم ورته وي زما به په نبي علیه السلام سلام به دی جاړي چا ورته ابو هریره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده هغه نوکري غلامي دې کړې ده وی ولې جاړی وی ته خو به اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي وی د مر را سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس شي روس ته ځي 15 کاله پس به 6 کاله پس به واپس شم د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم او هلته به زه امفیل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم 15 کاله مې یو کورس شو 15 کاله بل شو 10 کاله خو بیا خو به راځي که نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې واپس راتلل شته وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړم نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وایي مونږ به څه کوو د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ خپل هم نه خلاصېږي مرګ نه دین نه مرګ نه خلاصېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو را شریخ وګورئ نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري دوی به وپېژني چې دا مرګ دی په نښه به وپېژني جهنمیانو ته به دې ته وګورئ هغوی نه ورته تپوس کړي څه شی دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي ګوره مرګ هم ختم شو حلال به شي
نو چې علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنميانو ته اے جهنميانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی کده خوشاله نه څوک مړ کېږي، بعضې وخت خوشاله نه دا زړه روچت شي اټیک راشي، کده خوشاله نه یو سړی مړ کېدی نو جنتیان به د خوشاله نه مړ شوي، او کده غم د لاسه څوک مړ کېدلی نو جهنميان به د غم د لاسه مړ شي. سړی چې مړ شي وارثان یې بیا زر خخی د کور نه زر وباسي، او د شریعت په اصطلاح کې چې کوم ځای کې انسان خخیږي هغې ته قبر وایي. دغه زندګۍ ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دې ته عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي، او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثرو مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه ورته د قبر زندگی وی. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کنده کې خښ شي او دغې کندې ته قبر ویل کېږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې په لاره روانو ما یو ځای ته ورسېدم نو یو قبر اوشلېد او یو سړی ترې راووته. عبدالله ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابي دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلېد یو سړی ترې راووت، غاړه کې زنځیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو رکوټې غوندې مشکیزه ده، هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم لږې اوبه راکړه. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی ترې راووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې، او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور پې بلیږي، او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي. تند ځان له ګوره عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تنده به پې راشي، او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما ته هغه دویم سړی وي چې پام کوه ده له اوبه ورنکې دا کافر دی، او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپلم په قبر ورننوت او دا بل یې په قبر کې دننه کو. هیبت مې ولید، حیران شوم. وی څه مخکې لاړم یو بوډی و، د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده، یو بل قبر وشلېده، نه یو بل قبر و د هغې نه مې اواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشنو مشنو. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. د هغه بوډی نه مې تپوس وکړه چې دا څنګه د دې ځمکې له دې قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډی ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډی وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د ده د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو،
وی مې چې دی چې دا چغې وي البول مول بول د دې څه مطلب وی ده به د متیازو نه ځان نه ساته بول په عربی کې متیازو ته وایي چغې وي البول مل بول بول څه دی بول څه شی دی چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم ما مخکې جمعه درته ویلي وو که ستاسو یادي ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي یاده ده خبره پوره تقریر مې کړی ده به د بولو نه ځان نه ساته او اکثر به او دسماتې به یې وکړه او څه متیازې به یې په وجود پرېوتې او څه متیازې به یې په جامه پرېوتې او اقا بولو کې به پرتغاخو تړاو ګرځېده به وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته داسې کې او دسو چوه جامې پاکې ساته وجود د بولو نه پاک ساته خو ده زما خبره نه منله او ورونو یادو ساته دا بوډی وی ما ورته چې سړیه د بولو نه ګورې ګډه چیلیم ځان ساتي ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي چیلی چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي او ما ورته وی چې سړیه سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیازې نه کوي خپه اوچته کې دیوال ته نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي سپیرته ته ځان ولې نه ساتي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي نو دې ځکه وایي چې البول مل بول بول څه شی دی دا خو ډېر معمولي څیز و ما ته ځان نه ساته او اوس د دغې بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم او دویم چې ما وی چې دی چې وی اشنو مشنو شن په عربی کې مشک ته وی دا مشک د سرمنې یو شی وي د سرمنې نه یې جوړ کړي په هغې کې اوبه اچولي پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه اچولي څه ختم شو نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او اوبه به پکې ساتلې نو دی وی اشن مشکر مشن دا څه شی دی وی مې چې دا ولې وی دا یو سړی و تږی زما د خاوند لراغې او د ده نه اوبه غوښتې خاوند مې وله اوبه ورنکړې او ده وی چې د تندې مرم ګورې اوبه راکړه وی داسې یو مشک وی ځاندو وی زما خاوند ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وڅښه تش و تش پکې اوبه نه وې دې سړي پورې ټوقې وکړې وی غریب د تندې نه په ډغرو په تیندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې بېهوشه را پرېوت هغه سړی مړ شو وی دا دې چې چغې وایي اشن و مشن مشک څه شی دی ګوره معمولي څیز دی معمولي غوندې اوبه پکې دي ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو اوس په عذاب کې مبتلا یم علما د دې نه معلوموي عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې ویرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې دا څیزونه مې ولیدل وی نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبب د عذاب قبر دی ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي او ما ته وی چې ای عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط یو منظر مې نه دی لیدلی حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفه دی او د رسول الله مبارک دوه لونه پې واده دي دوه یو پې واده و هغه وفات شوه دویمه ورته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شوه حضور پاک وفرمایل وی که زما دریمه لور وې هغه به مې عثمان ته په نکاح کړې وه
اغا عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به جړل، دومره به وجړل چې ږیره به په اوښکو لمده شوه. قبر ته به کېناست، زمونږ به څه حالي، دومره به وجړل چې ږیره به په اوښکو لمده شوه. چا ته تپوس وکړو تذکر الجنة والنار فلا تبکي، د جنت او د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ، او چې قبر ته کېنې نو جاړئ. او ورته څه وایي؟ وی ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبې منزل دی. که چرته د انسان د پاره دا قبر ښه شو وروستو به د دې نه ښي، او که دا وله خطرناک شو او دا ورله سخت شو وروستو به د دې نه هم سختي بیا. چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم، واقعي توره تیاره ده زما وروڼو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته چې دا قبر روزانه آواز کوي، اے انسانه ته آواز نه اورې خو د مولا په ژبه اورې، د پیغمبر په ژبه درته رارسېږي. اے انسانه د تیارې کوټې مه ګورې چې راځي ځان سره د ایمان رڼا به راوړې. نه پکې بجلی شته، نه ورکې براډ شته چې ځان ته ولګې، او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګې او تا ته رڼا شي. تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه، یو مخ د یو دیوال ته دی، شا د بل دیوال ته ده، خپې د بل دیوال ته دی، او سر د بل دیوال ته دی، او خورو کې پروت نازک بدن. هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي، او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، نکریزې پورې کوي، وسلنې په پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق. دا جامې اچوم دا به د ما د انور د تو نه ساتي، او دا به اچوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي، او ایر کنډیشن ځان ته لګوه، او سیبه د خوراک انتظام ولې چې وجود می خراب نشي، بدن می خراب نشي. دا ارس پاته او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان ښکلی وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی، ښکلی وجود دا لاړ خاورو کې پرېوته. رڼا پکې شته؟ وایه نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړه، وي د تیارې کندې مه ګورې. ای انسانه زه د مارانو لړمانانو د چینجو جالی ما چې راځې نو ځان سره به دارو راوړی ده دی. که دارو دې راوړل د چینجو، چینجي به نی بیا. که د مار او د لړم دارو دې راوړل نیب نه بی. خو ګورې که دارو دې راونړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې، نو ما کې ډېر لوی ماران دي، ما کې ډېر لوی چینجي دي، ډېر لوی چینجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورې بیا به څه کې؟ دا زما خبره نه ده ورونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زما راځي درته اورو. او درې مواد څه کوي؟ دنیا کې خو که مار دی ولیده او به تختې، لړم دی او به تختې، چینجي دی او به تختې، یا جارو یا لرګې به راوالې مړه به یې کې، یا دارو به راوالې، نو قبر کې څه کوې؟ تختېدې شی ته نه. لرګې شته چې په هغې دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نو ساتي، دا آخرت د مار نه دې ملو ساتي، د قبر د مار نه دې ملو ساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم اویا ماران په سړي په قبر کې مقرر دي. اویا ماران 2 ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغې مار په دنیا کې پوکې و، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال د هغې انسان بسي چې شپه ورځ پې دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي. د دنیا د معمولي غوندې خوشحالی زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو، معمولی مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مستی کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډو څه توجه نشته. او پته را راته دروازې 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاشت کې 2 او 3 مونږ په دا خپلو وړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه
خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستانم یوړل، همدغه تیارو کې م سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وی. بعضې سپیره خلک دي هغوی د کافرو آلی کار دي، هغوی وی د قبر عذاب نشته وی. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وی؟ شته دی عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب. هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زما رونو وی زه د چینجو، مارانو، لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورئ ما څه کې څوک ملګري به دي نه چې راځي ماله. سړی په سفر دی ملګري ورسره یې که نه. په مقبره کې ایسې شپې سړی یېرېږي، او چې بیا د خاورو لاندې ملګري به دي نه، زه یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یېرېږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، ماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یېرېږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زما رونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې دوه څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لدی. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وی وی مال عذاب وی تا د اروانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. فرشته به ورته وی. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د لون نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس ته رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی لون ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې د دې په اوږو د پاسه سور شمه. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کړم. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې خو یې شته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، نو ځي ښي طرف ته تو شه، ګس طرف ته تو شه، په باغ وردن یې دلته اوس ودرېږه دا ونه ده. نو هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي، جولی ډکه کړي. نو ویې وایه دې کې مجرم کم یو شو؟ فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دې ولې اوږې ته وخته او پردې میوې راشو کوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه دا روح ګرځوي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي، الله دې مساتي، او بدن په دې قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامه لمده شو خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي، نو نور خو 100 کروړه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه نه نه، دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب راک نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمل انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر ورته وایي، دنه تپوس کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی ربي الله، رب زما الله دی.
چې څوک ډېر نیکي د الله صفتونه وکړي هغه الله چې اسمانې پیدا کړی دی ځمکه پیدا کړې ده نهرونه پیدا کړي دي ښکلې ښکلې خبرې وکړي ما دینو که دین دې څه دی دین زما اسلام دی نبی دې څوک دی پیغمبر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی او بعض علماء وی چې دا حجاب دا پردې به لرې شي او دی به په قبر کې نبی علیہ السلام وویني تپوس به دې وکړي دا څوک دی نو د مسلمانانو خو د علماو نه اورېدلي دي که نه وی دا چې دا تپوس چې چا کېږي به پیغمبر وی دا زمونږ پیغمبر دی جاءنا بالبینات مونږ ته ډېر ښکلې ښکلې واضحه احکامات راوړي دي خشته معجزو سره راغلي دي فتبع مونږ اتباع کړې ده مونږ ته نیغه لار ښودلې ده بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده ډېره زیاته نیکه بیبي وی چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه چا په خوب کې ولیده وی سوال جواب دی څنګه و وی فرشتې راغلې وی ما ته وی چې رب دې څوک دی وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی وی هغې راته وی د اسمان نه راغلو وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی وی چې نه زمونږ رب خو یاد دی وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه راغلی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم ما نه به څنګه هیر شي یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ تاسو نه هیر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي ما د خپل رب یاد دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د حضور پاک نه تپوس وکړو وی دا تپوسونه کې د انسان نه په قبر کې کېږي وی عقل به په ځای وي یو وی حس به په ځای وي حواس سترګې غوږونه او پوزه دا برابري وی بالکل برابر وي لیونی خو به نی سړی که نه وي نه وی بس بیا پروا نشته انشاءالله چې عقل په ځای دی او وجود غوږونه برابر دي نو موږ نه به خپل رب نه هېرېږي موږ نه به خپل پیغمبر نه هېرېږي او موږ نه به د خپل دین نوم نه هېرېږي ټیک ته که اندازه چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله د الله نه غیرتي ذات نشته د خدای نوم به ته هلته نه هېرېږي چې څوک خپل ښکلی پیغمبر په دنیا کې یادوي نه به تې څنګه هېر شي او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي اسلام به تې څنګه هېر شي وروڼو څوک رب نه یادوي او د رب نه علاوه نور خلک یادوي اب بیا یېري لاندې د اسلام مطابق ژوند نه تېروي د اسلام طریقې یې نی خوښې نو چې اسلام مطابق ژوند نه تېروي او د اسلام دی نه دی خوښ نو قبر کې به څنګه یاد شي او د رسول الله مبارک شکل د هغه طریقې دی نه دی خوښې او د انګریز طریقه دی خوښه ده نو بیا تمه مه ساته او چې کوم کافر دی هغه نه تپوس وکوي من ربکه هی لا ادري نه پوهېږم پیغمبر دې څوک دی هی لا ادري نه پوهېږم ګورې په آخرت کې به سړی دروغ وي قبر کې نه شي ویلی دین دې څه دی هی لا ادري نه پوهېږم فرشته به ورته لا دریته ولا تلیته ظالم نه د عقل نه کار اخیستلی دی په عقل به دې الله معلوم کړی او نه دې د چا تابعداري کړې ده نه دې څه لوستل کړي دي نه دې د چا اتباع او تابعداري کړې ده فیزرق بمطارق من حدید رسول الله مبارک فرمایی د اوسپنو په سټکو به ووایي او یو غزار چې وله ورکي او دې چغه ووایي نو دا به مشرق نه مغربه پورې دا حیوانات هم دا چغه وري سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به وباسي او دا قبر پې راجوخ شي په نیک عمل هم راجوختېږي ګورې خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچې چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکوي وی لږ نور زور هم راکه سر مې خوږېږي وی د ځنکدن دا تکلیف والم دې قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکه او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو د ګوتو له ورسي دا د قبر عذاب دی الله دې مساتي دا قبر ورته وي دی نیک عمله ته دوی ته د ما په شا ګرځېدې او زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وې اوس ما ته وسپارلی شوې ګوره څه در سره کوم دا قبر ورته وایي
نو فراخه شي ورته دومره فراخه لکه د سترګو نظر چې لګېږي. او چې بدعمل انسان یې وایي ته د ما په شا روان وې په ما دې ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلی شوې تکله شه اوس څه در سره کومه وی پرې راجوخ شي نو په خدای په پښتو کې وردن نه کړي. څوک وایي حضور پاک وایي، څوک وایي حضور پاک وایي. دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی القبر روضة من ریاض الجنه. وی د چا دپاره قبر د جنت د باغچو باغچه ده او د چا دپاره حفرتون کنده ده من حفر النیران د جهنم د کندونه. او چې کم نیک عمله پکې ورخښ شي نو اواز کوي وی دته د جنت یو بستره پکې خوره کې د جنت نه ورته سوړه کولو کې خوشبویي به راځي او هغه تازګي به ورته راځي. او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستره ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کولو کې چې هغه ته و بدبویي ورباندې راځي. زما وروڼو دا د قبر ژوند دی. نو ځنکدن مرګ حق دی بېشک. د قبر عذاب او د قبر خوشحالی د مسلمان د پاره خوشحالی او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان به څه کوي؟ مسلمان به د عمل زر قبر ته وړي، اشارهی به نه. د شریعت حکم ګورې دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زر یې وړی. وی که بدعمله دی نو زر یې یو څه چې خلاص شي دی، زر یې یو څه چې خلاص شي. او که نیک عمله دی نو جنت ته ځي زر یې والا ور ورسوه زر به ښخی. زمونږ خلک ډېر زیات اکثر سار مړ شي او بله ورځ یې ښخی. داسې نه دي پکار. بس چې څونه وخت کې قبر تیارېږي نو بس هغه مره انتظار وکړې او مړې ښخول پکار دي. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشته دار وله غسل ورکړي او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچاقو به یې نه وړي، په طریقه به یې وړي. او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي نو یو حق پکې جنازه ده. ګورې مونږ خلک جنازو لم په بدل دو. هلکه ده مې جنازه کړې ده نو کوم ول او ده نه ده کړې نه ده کومه. او ده مې قبر له تللی دی د قبر قانون دی نه دی تللی نه قانون. دا خبرې مه کوې وروڼو چې وس دې کېږي دا چا جنازې له ده تا له راغلی دی او که نه. یو سړي د چا جنازه کړې یو ښځې جنازه کړې وه. سړی غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چې یاره داسې کار دی د چا نه بغلا کومه خو دا چې کم مړ یم نن ښخ که مالدار غوندې مړی دی او کفن یم اعلی دی دا قبر به وکنم دا کفن به روباسم خرڅ به کم دا هم ډېر شی دی. د شپې لاړ چارې بیلچي واخېسته او هغه د زنانه قبر یې وکنو چې څنګه یې قبر وکنو او د لحد تبه یې ماته کړه او هغه دغه ترې راکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې ورته وایي چې عجیبه ره جنتي ره جنتي نه جامې وباسي جنتي ره جنتي ره جامې وباسي. دی ورته وایي وی څنګه ته څنګه جنتي او زه څنګه جنتي یم؟ وی زه خو ګناهګاره ښځه وم خو تاسو په ما جنازه وکړه زما سفارش هم وکړه نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم. او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجې تاسو هم خدای وبخلی. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته د هغه جنازه وکړي د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي. ورونو مرګ هم یقیني دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه او قبر هم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حقې دي. دعا کوې چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه وساتي. الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې هم خدایه ټیک کړې او مونږ نه خدایه د خپل نوم په ژوند هم مه یېرې او په مرګ هم رانه مه یېرې. د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په ژوند هم زموږ نصیب کې او په مرګ هم زموږ نصیب کې. خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي، نو که څوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي. د قبر زندګۍ زمونږ او ستاسو څومره مشران وفات دي الله قبر کې ورته رڼاګانې کړي، د قبر تیرې ورته په رڼا بدلې کړي. مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو په امن کې وساتې، مریضانو هم شفا ورکړي او د حیا او د پردې ژوند نه نصیب کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ
یا ویډیو لایک کړئ. مهرباني